السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ له یو ملګري پروګرام کړی و. ما وی دغه ټولو ملګرو 3-4 کسان یو. ما چې د پخلی کوم دی دا ستاسو سره شیر کوم. موږ نن به پخلی کوو. دا به کړایي پخوو د خیره د الله په فضل. دا چرګ دی چې دا مرغۍ چې ورته وایي، دا یو روغ چرګ به پکاري. ټماټر به زموږ سره 1.5 کیلو پکاري. دا ادرک اوږه ده، او دا ورسره شنه مرچکي دي، او دا دانیال دي. شروع کوو. دې سره به شان کړایي مساله هم لګي، او ورسره زنګی چې کومې دي دا تقریبا د 11 روپو راغلی چې پوره دي. کړایچه کېښودې. اول به ورته دا چرګ واچوم چې دا کمې اوبه چې دي هلته بلکل ختم شي. کمې اوبه چې پکې وي چې هغه بلکل ختم شي. دې نه وروسته ورته ما غوړي واچول. تقریبا دا یو روغه چمچۍ پوره ده. دا موږ په دې غوړو کې دا وڅښو. ښه به یې سور کړو په دې غوړو کې. زما سره یاره زما ملګري دي د پخواني زما د وړوکوالي. یو عزیز الوهاب دی، یو عباد الله دی. دا تاسو به یې ښه پېژنئ، څوک به یې پېژنئ څوک به یې نه پېژنئ. دا پروګرام عزیز الوهاب کړی، د هغه زوی شوی او د هغې په دغه کې دی. دا هر کله چې تاسو سالن پخوئ د هر څه ډکنه نه دا پرېږدئ، دې سره پکې ته هم پخېږي. دا وینئ وروره ښه زبردست نښلي نو. دا چرګ به پکې دومره پخول غواړي چې ښه سور شي په دې غوړو کې. چې چرګ دومره شي چې سور شي، تقریبا 10 منټه دا موږ په غوړو کې دغه کړو. دې نه وروسته موږ ادرک واچوو. په ادرکو کې به دا یو 3 منټه. دې نه وروسته به موږ دې ته واچوو ټماټر سیټ ته، ورسره دا ټماټر به کې موږ دغه کړو. تقریبا حل شو دي. په چمچۍ باندې ټول حل کړو. دا ټماټر زموږ سره حل شو. دې نه وروسته به موږ دې ته مساله واچوو. د دې مسالې سره به موږ زنګی هم واچوو، داسې تقریبا یو 2 چمچه. دا ښه چمچۍ به کې ووایي. دا پې موږ سر کېږدو. تقریبا دا به یو 10 منټه نور پخول غواړي. دا د عزیز العبدالي دیره ده. دا به کې ووینئ. دې پسې به چوله کمول غواړي که نه بیا سوځي. دې کې په دې ټایم کې ماسته هم شاملولی شي، خو ماسته زموږ نه دي خوښ، یخ پیله کوټې. وروسته به موږ دې ته واچوو دانیال. او شنه مرچکي. او دا به موږ بس لږ سر به پرې پوښ کړو، لږ بس تیارېدو حال دی. دا د زموږ سره زبردسته کړایي تیاره.
ډېره ښکلې خوشبو ترې راځي. دې سره به اجازت غواړو چینل سبسکرایب کړئ، شیر کړئ. مننه، مهرباني. الله کبر.